په دې نشست کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی، وایي چې یو چا دا وی چې حدیث کې دا راغلی دي چې اووه قسمه ځایونه دي چې هلته به مونځ نه کوي یا هلته مونځ نه کېږي، نو که دغه حدیث موږ ته بیان کوي. الجواب، دا یو حدیث کې راغلی دی، امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یا منع کړې ده ان یصلى فی 7 مواطن، منع کړې ده چې اووه قسمه ځایونو کې به مونځ نه کوئ. فی المزبله، کوم ځای ته خلک کچرې او خځلې غذاري، والمجزره او کوم ځای کې چې څاروي حلالولی کېږي، والمقبره او مقبره کې، وقارعة الطریق او په لاره کې چې خلک پې ځي راځي، وفي الحمام او حمام کې، حمام چې کله دغه حدیثونو کې راشي که نه یا د سلفو په خبرو کې، نو حمام نه دا حمام نه مراد ده او دسماتی چې پکې کېږي، هغوی به حمام هغه ځای ته وایي کوم ځای کې چې لامبل کېږي، یعنې صرف د لامبلو ځای بس هلته او دسمات یې نه کېږي. وفي معاطن الابل او په کوم ځای کې چې اوښان تړلی کېږي، وفوق ظهر بیت الله او د الله په کور له پاسه په کعبه د پاسه مونځ نه کېږي. دا اووه قسمه ځایونه د حدیث کې ذکر دي، خو دا حدیث سندن کمزوری دی، دا حدیث سندن کمزوری دی، نو دې نه استدلال نشي کېدی. دې کې دا اووه قسمه ځایونه چې راغلي دي د دې مبارک کې تفصیل شته، بعض صحیح دی چې هلته مونځ نه کېږي، بعضو کې مونځ کېږي. بعض ځایونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ښه واضح ښوولي دي، لکه امام ابو داود یو حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، ځمکه چې دی دا ټول جومات دی، معنی ده چې هر ځای کې مونځ کېږي چې ته کې، سوای د مقبرې نه په مقبره کې مونځ نه کېږي، او حمام چې کوم ځای کې خلک لامبي هلته مونځ نه کېږي. اوس راځو دې اووه ځایونو له دې تفصیل و بیان کړو د فایدې دپاره چې دلته مونځ کېږي او که نه. اولنی ځای د حدیث کې ذکر شوی د المزبله، کوم ځای کې چې خلک خځلې او ګندونه دا ګزاري، نو دا خو واضحه ده چې کیدی شي دې کې نجاست او پلیتوالی، هلته مونځ نه دی پکار. یعنې کله داسې ګن او خځلی چې هغه پلیتوالی پکې نه وي خو ګن ورته ویلی کېږي، او داسې هم کیدی شي چې دې کې پلیتوالی پروت وي، نو په هغه ځایونو کې یره د دې شتي چې کیدی شي دا ځمکه او دا ځای صحیح پلیت وي، نو ځکه هلته مونځ نه دی پکار. او که چېرته څوک دا یقیني ووایي چې پلیتوالی پکې نشتي، بیا هم دا ځای یعنی ګنده ورته ویلی کېږي او لایق د دې نه دی چې یو مسلمان په هغې کې ودرېږي د الله مخې ته لمونځ کوي. دویم ځای د حدیث کې ذکر شوی د المجزره، کوم ځای کې چې څاروي حلالولی کېږي، وجه دا ده کوم ځایونو کې چې څاروي حلالولی کېږي نو هلته وینې پرتې، دا نور پلیتوالی د څاروي چې کوم دی ګندګي هغه پکې پرتی، نو ځکه هلته مونځ نه دی پکار، الا دا که چېرته یو ځای پکې صفا نو هلته به یې مونځ کېږي. لکه اوس یو ځای کې څاروي حلالولی کېږي او یو ګوټ کې ځای صفا دی، معنی دا نه چې کوم ځای کې څاروي حلالولی کېږي هلته مونځ بلکل نه کېږي، نه کوم ځای چې پکې صفا دی هلته مونځ کولی شي، هېڅ خبره نه ده، خو کوم ځای کې چې د څاروو وینې پرتې یا د هغوی ګندګي پرتی هلته مونځ نه دی پکار. دریم ځای د حدیث کې ذکر شوی دی المقبره، مقبره کې مونځ نه کېږي، بلکې دا خبره یاده کوي په هغه جومات کې مونځ نه کېږي کوم جومات کې چې قبر وي. وجه د هغې دا ده، غټه وجه، چا دا وجه ذکر کړې ده بعضو علماو فقهاو، وایي د انسان چې کله مړ شي او دی خښ کړی شي نو د ده دا جسم چې دی د دې نه نوونه راوځي، د دې نه ګندګي راوځي، د دې نه یعنې ناشنا حالات په دې انسان باندې راځي، نو دغه هر څه د خاورو سره ګډ وډ شي، نو دا پلیت شي، نو دلته مونځ نشي کولی، نو د دې پلیتوالي د لاسه، خو دا خبره کمزوري ده، دلته منع چې شوې ده دا د شرک د پلیتوالي د لاسه، ځکه نن ته د قبر سره خوا کې ولاړې مونځ کوې د الله دپاره، یو وخت به داسې راشي چې د قبر والا ته به ولاړې او د ده نه به دعاګانې غواړي او ده ته به چغې وایي، نو شریعت هغه دروازې بلکل بنده کړه چې د سره په مقبره کې د الله دپاره مونځ نه کېږي، د الله دپاره. او دا واضحه خبره ده چې یو سړی لکه دومره غټه ځمکه پرېږدي د الله او ځي د قبرونو په خوا کې مونځ کېښوده، د قبرونو سره څه تړون شتي که نه، لکه اوس یو سړی د الله کور ته نه راځي، جومات ته نه راځي مانځه، ځي د دربار خوا کې مونځ کوي،
او درګاه کې مونځ کې یا مقبره کې ولاړ دی د پلاني صاحب او پلاني صاحب قبر ته اول ته دعاګانې غواړي وایي زه د الله دپاره غواړم د الله نه غواړم موږ دا منو چې ته د الله نه غواړې خو ته چې دا دومره ځایونه دې پرېښودي او دې قبرونو له راغلی خو سیچل شتي که نه ستا زړه کې څه عقیده دې قبرونو سره تړلی شوې ده رو رو به دا راښکاره شي نن ته دا وایې زه د الله نه دعاګانې غواړم سبا له همدغه قبرونو والا نه غواړي بل دا چې کله جومات ته ته ورننوځې او په جومات کې د یو چا قبر وي د پلاني بزرګ د پلاني بزرګ قبر دی دا راتلونکې جاهل دی مثال یا ماشوم دی او جومات ته راننوته او دا ګوري چېرې زموږ په دې جومات کې د پلاني صاحب دا قبر دی خو دې پلاني صاحب کې څه کمال شتي که نه چې قبر یې په جومات کې جوړ شوی دی رو کیدی شي دا مشران دا وایي چې موږ پکې دا سوچ نه کوو خو هسې قبر جوړ کړی کیدی شي او دا کیدی نه چې هسې جوړ کړي خو زه هسې جوړ کړو خو راتلونکی نسل هم د دغه قبر بندګي شروع کوي ځکه چې هغوی دې نه خبر خو نه و هغو خو زړه کې دا و چې دومره د ده قبر دلته جوړ شوی د الله په کور کې دننه خو ده کې څه کمالات دي که نه ځکه شریعت دا دروازه بنده کړې ده چې په مقبره کې مونځ نه کېږي او د قبر په خوا کې مونځ نه کېږي جومات کې چې دننه قبر په دغه جومات کې مونځ نه کېږي بل اوس یو ملګري یو نقشه راولېږله چې داسې زموږ جومات دی یعنی پوره د جومات چاردیواري ده 4 دیوالونه دي تاو دي بیا د هغې مخې ته قبلې طرف ته قبرونه دي نو دا فایدې دپاره به پکې دغه جواب هم وکړو نو دې کې اگر که بعض علما وایي چې د مقبرې او د جومات په منځ کې څه نه څه شی په کار دی چې منځ کې فرق راولي یعنی منځ کې لاري منځ کې بل آبادي خو راجح خبره دا ده والله اعلم چې کله جومات دا 4 دیوالونه چاردیواري دا ځان لري پوره مکمل او د دې نه بهر قبري او یا قبرونه نو دغه جومات کې مونځ کېږي که هغه قبلي طرف ته که هغه ښی طرف ته ګس ته او شا ته هېڅ خبره نه خو چې جومات تی جدا وي د جومات چې کم دیوالونه دي باراني 4 چې د کم تاو دي چې د دې په حدودو کې دننه قبر نه وي بعض وایي غولي کې قبر دی او د جومات په حال کې قبر دی او نه جي یو ګوټ له قبر دی او نه جي هغه پلانیزي کې جدا قبر دی دا په جومات کې دننه راځي ښه بعض زموږ نه تپوس کوي د هغه قبر نه جنګلې تاو شوي دي د اوسپنو جومات کې دننه دی خو یې څه دي تاو دي جنګلې دي تاو دي آیا د جنګلو دا قبر د جومات نه وویستو بیا هم ویلی کېږي چې دا قبر کوم ځای کې دی جومات کې دننه دی او غټ سوال په زړه کې دا دی چې آخر څه ضرورت دی چې مړی په جومات کې ښخېږي څه ضرورت دی دا د دې صوفیه او حضراتو زموږ په ملک کې دا ډېر دي دا صوفیان د قبر پرست یا قبرونو سره عادت دي او دغه خاورې وله سټي را سټي او پلانې بزرګ کت او پلانې بره د دوی دا مرض دی غټې غټې یعنی یونیورسټیانې دي دیني په هغې کې به یې دننه مړي د دغه یونیورسټي یا دغه مدرسې استادان ښخ کړي نو د هغه قبر په منځ کې دا ټول شاګردان هغه قبر له سهار هم راځي ماښام هم راځي خو لازم زړه ته دا راځي چې تا دا استاد چې دلته د جامعې په منځ کې ښخ کړی دی خو چل دی که نه دلته څه ضرورت دی چې ښخی بهر ته وباسه نو مقبره کې مونځ کېږي نه کېږي الا یو حال کې کېږي د جنازې مونځ د جنازې مونځ دا په مقبره کې کېږي او په دې باندې موږ نورو ځایونو کې دلایل بیان کړي دي 4 دې حدیث کې دي چې وقارعة الطریق خلک چې په کومو لارو باندې ځي راځي هلته مونځ نه دی پکار دا واضحه ده یعنی هلته مونځ په دې مه کوه ځکه چې یو خو خلکو ته مشکل جوړې او بل دا چې تم په دې منځه نه پوهېږي که اراده دې دې ته وي چې د الله سره جرګه کې او صحیح اطمینان او سکون والا مونځ کې نو اطمینان او سکون والا مونځ به دغه ځای کې نه کېږي او خلک دې منع کړي دي یعنې څوک به مخې ته نشي تېرېدی څوک به دې طرف نشي راتلی څوک به سامان نشي راوړی نو څه ضرورت دی چې سړی داسې لارې کې مونځ کوي الا هغه چې هغه ته عربۍ کې ورته طریق المهجور ویلی کېږي یعنې هغه لاره چې څوک پرې نه ځي راځي یا چېرته کله ناکله په یو کس نیم لاړ شي هغه ځای کې سړی مونځ کوي څه خبره نه ده نو مکروه دي داسې ځایونو کې مونځ کوو که مونځ وکړو مونځ صحیح دی سړی په لاره کې مونځ وکړي خو مکروه دي یعنې غوره طریقه نه ده او حرام کیدی شي چې کله یقیني په دې کې ضرري خلکو ته یا تا ته نو بیا حرام شي ځکه چې
ضرر شریعت نه غواړي، نه تاله ضرر درکول غواړي او نه به ته بل چاله ضرر ورکړي. استثنایي حالات څه دي؟ لکه اوس یو سړی منځله لاړ جومات ته او ګڼه ډېره زیاته ده او خلک بهر ته راوتي روډونو کې ولاړ دي، دا اوس استثنایي حالات دي. داسې ټیم کې که سړی په لاره کې ودرېږي نو په دې کې څه حرج نشته. پنځم ځای ذکر شوی دی الحمام، هغه ځای چې مکان الاغتسال ورته ویلی کېږي، خلک پکې لامبي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې دلته شیطانان را جمع کېږي دې ځای کې. بل دا چې دلته عورتونه خلک ښکاره کوي، نو داسې ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې یو سړی پکې منځه ته ولاړي، یعنې چې لامبي خو عورت به ښکاره کوي که نو دا ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې سړی پکې مونځ کوي او الله ته ولاړ. ښه چې اوس د دې نه منه راغله نو دا اودس ماته ځای خو پکې راغی که نه؟ که یو سړی اوس دا ووایي چې حدیث کې د هغه ځای نه منه راغلی د مانځه نه چې کوم ځای کې لامبل کېږي، خو که اودس ماته پکې کې بیا څه خبره نه ده. نه، الله موږ له عقل لا کړی چې د لامبلو په ځای کې تا ته وایي مونځ مه کوه، نو د اودس ماته ځای خو پکې دننه راغی هلته عورت هم ښکاره کېږي، شیطانان هم را جمع کېږي او ګندګي پکې وي، نو دا خو صحیح حدیثون نه ثابته. شپږم ځای د حدیث کې ذکر شوی دی ومعاطن الابل، کوم ځای کې چې اوښان تړلی کېږي، او د صحیح حدیث کې راغلي چې هغه غوجله کې به مونځ نه کوي چې هلته اوښان تړلی کېږي. وجه دا ده د هغې دوه وجې دي چې یو دلته شیطانان ډېر را جمع کېږي او د شیطان په دې عفوا د اوښ په دې قوبه باندې شیطان له پاسه ناسي. بله دا چې د دې اوښ دا خوی چې دی دا شیطاني خوی دی، او ځکه حدیث کې دا راځي چې کله د اوښ غوښه وخوري نو بیا به پسې بیا به اودس کوي. نو دلته یعنی ته اوس په مانځه ولاړې کیدای شي چې تا له څه نقصان درکړي یا په تا باندې دا مونځ ګډوډ کړي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی. اووم ځای چې کوم ذکر شوی دی د الله په کور د پاسه، دا په صحیح حدیث کې نه دی راغلی چې الله په کور د پاسه مونځ نه کېږي. بعض علماو دا خبره لیکلې ده وایي په کعبې له پاسه مونځ نه کېږي. ولې؟ وایي ځکه چې د ده کوم طرف ته مخ ته قبله کوم طرف ته ده، دا خو په قبله له پاسه ده، خو دا خبره کمزوري ده چې شریعت یو خبرې نه منع نه کړي نو موږ بې دلیله نشو ویلی چې او دا دلته مونځ نه کېږي. اوس ګوره کعبه کې دننه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی په یو څو موقعو باندې، او په کعبې د پاسه چې دی دا هم د دې لاندې ځي حکم لري. لکه اوس یو سړی د حرم په دویم دریم څلورم چت کې ولاړ نو مخې کوم طرف ته دی؟ مونځ هم چېرته نه یې کړی هلته بره چې ولاړې مونځ دې کوم ځای ته وي؟ مخ دې کوم طرف ته وي؟ او کعبه خو تانه لاندې نه پاتې، نو په کعبه د پاسې چې کوم ځای دی څومره چې برځې ټول دقه حکم لري. اگر که دا کېدی نه شي، لکه دا ګنجایش اوس نشته چې یو سړی په کعبه د پاسه مونځ وکړي، خو بیا به یو مسله علماء حل بیانوي که بالفرض څوک په کعبې د پاسه مونځ وکړي نو مونځ یې صحیح دی والله اعلم. ځکه چې بیا دا تپوس هلته هم کېدی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کعبه کې دننه مونځ کوو نو کوم طرف ته یې مخ کړی او کعبه کې دننه ولاړ دی او کعبه قبله ده، نو د کوم طرف ته مخ کړی؟ بیا خو دا سوال هلته هم راتلی شي. نو صحیح خبره دا ده چې دا صحیح حدیث کې نه دی راغلي چې په کعبې د پاسه مونځ نه کېږي والله اعلم. دا دغه اووه ځایونو تفصیل دی.